لنډه کیسه سړي اوبه، لیکنه عصمت الله صالح. ښځې د کوچنۍ لور له لمدو ویښتانو وروستۍ کمڅۍ جوړه کړه، شاته شوه، پر سیمټي غولي یې پلنترۍ ووهلې، له ژیړو ویښتو د ډکې ږمنځ په پاکولو یې شروع وکړه. غلي یې وویل: پاڅه نجلۍ، مالته واښه واچوه. ماشومې څنګ ته وکتل، په سپینو غمیو جوړ ټیکری یې پر سر کړ. پاڅېده، پر لمن یې د بوجۍ خړ تارونه سریښ وه. تورې غوا ورمېږ وښوراوه، وسونګېده. نجلۍ یو ګام شاته شوه، په غوسه یې د غوا رډو سترګو ته وکتل. مرداره شې، لوشم دې نه، رشقه درته اچوم. د کلا دروازه نیم کښه شوه. سپېرمخې هلک سر راننویست، د غوا تر څنګ ولاړ نجلۍ ته یې ورغږ کړ: هغه زما ډنډتوب خوراکه. نجلۍ ورمېږ تاو کړ، وړاندې تېره شوه، توپ یې راواخیست، تندی یې ګونځه شو. په غوسه یې وویل: ته بیا زموږ په کوڅه کې توپ وهې؟ هغه بله ورځ چې ما ستاسو د کور په مخ کې لسکې کولې، ته راغلې او په زور دې نانځکه رانه واخیسته. نن دې زه هم توپ نه در کوم، ځه لاس دې خلاص. هلک د دروازې دواړه پلې خلاصې کړې، وړاندې تېر شو. د نجلۍ له موټي یې لاسونه تاو کړل. نجلۍ زورونه وهل، د هلک په مخ کې هم د غوسې وینه پیدا شوه. شیبه پس دواړه غیږ په غیږ شول. ښځې له ږمنځ بیل کړي ویښتان وغورځول، له برنډې ورښکته شوه. خو څو چې ورسېده، هلک د نجلۍ له دواړو پښو پښه تاو کړه. نجلۍ پرېوته، هلک توپ ور واخیسته او په یوه منډه له کلا ووت. ښځې نجلۍ له مټ ونیوه، ټیکری یې ور په سر کړ، له ځان سره یې روانه کړه. نجلۍ پرله پسې ژړل، پر لمده کمڅۍ یې پوړنده خاورې سریښ وې. سړی د برنډې پر ژۍ ودرېد، ښی لاس یې پر ملا ونیو، په نیمکښو سترګو یې ښځې ته وکتل. بیا څه کیسه ده چې شور مو ټول کلی پر سر اخیستی؟ نجلۍ غلې شوه. ښځې سړي ته وکتل. څه شی نه دي سړیه، وراره دی وه. له نجلۍ سره یې پر ډنډتوب جنګ وه. سړي په بوټانو پسې یوه خوا او بله خوا سترګې واړولې، په لوړ اواز یې کنځاوې شروع کړې: که صبر چې دا د نه سړي زوی خو نن برابر کړم، د دې لوده د زوی یوه ورځ نه ده. ښځه ورمخته شوه، د زینو په بیخ کې ودرېده، په وارخطایي یې شونډې پرانیستې. خیر دی سړیه، کنځا مه کوه، ماشومان د یو ساعت جنګ، یو ساعت خوشحاله، شرم دی، پوچ مه وایه، غږ دې اوري. سړي تور سیلور بوټونه پښو ته کړل، په زینو کې ښکته شو. ښځه یې ټېله کړه او په یوه ساه له دروازې بهر شو. ښځه ځای پر ځای کېناست، غوږ یې ونیو. څو شېبې پس په کوڅه کې د دوو نارینهو درنې کنځاوې واورېدې. د ټیکري پلو یې ونیو، پورته یې وکتل: خدایه، د دې ورونو ترمنځ سړې اوبه تویې کړې. پای.